دغه د کتابونه دي بیان دي راوړي پاتې شو که نه څنګه پاتې ته ما خو به درته راوړی وې ما نه خپل پاتې دي نو ستا به څنګه راوړي دا ته په سر راونه خېږي دا دې ولې راوستو دا دې ولې راوستو زه دې سره زما خپل کار دی لاو چې ما مالک صاحب راغی مالک ولا شی کېنه وی څنګه دی خاص دی او خیر طبیعت هم ښه دی دا نور لږان څنګه نه دي راغلي مالک صاحب غوږ دی هغه ګلاب جان دی هغه مریض و او دا بل شنو ما ته وویل چې مالک صاحب ته ویې وه چې زه نه درځم ولې بیا وایي ما وخي ته ویې که ښه صحیح ده وه تخته م زه کړه استاده هغه جان ولي نه دی هغه راغی زموږ صنف کې وایي تخته نشته دی هغې خپل صنف ته ویوړه ښه صحیح شو مه غږېږه ډېر وه دا خط چا راوستی معلم صاحب دا نه دی دا دې راوستی دی ای خدای ولې تا ته وایم ته لا سره م کټ نیولی دی بده وليه خر څوک سیم ته راولي مالک صاحب غوږ دی خو تا ویلي که نه چې ما د ډېرو خرونه سړي جوړ کړي دي نن ما هم دا دی خر راوستی ځان سره سړی دې راته جوړ کړه که نه بالکل یې ویلي یاره خو نالایقه شاګردانو تاسو نه خو زه نور تنګ راغلم سیم ته څوک خرونه راولي دا نو سمت دی سمت داسې په دې سیم کې به یا تاسو واستئ او یا به زه یم زه به سرمالم پسې دا لیسه درته پرېږدمه بیخي نور ستاسو د خدای بیخ وباسي زړه م د ماشین کو درس نه یادوئ مکتب ته راځئ دغه دی شمالي خان وخت دی دا استاد خو لاړ خفه شو نو مونږ نو څه شی ویلي خو ما مخکې ورځ د دې خولې نه واورېده چې د خرونه مې سړي جوړ کړي نو ما څه فکر اوس دې کې مونږ څه ملامته یو وکړ او ته ملامته نه یې خاطر چې ورشو بس عبدالله لا بې ګوبال دی راځه ګوبال دی وځه